سلامونه درنو لیدونکو، وحید الله زیار یم. په دې هیله یم چې تاسو به روغ او جوړ وئ. د لایف اینډ ایجوکیشن یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یم. کله درنه جیمیل کې د ډیرو ایمیلونو له وجې یو ایمیل نه درکه شوی چې تاسو پسې سرګردانه ګرځئ او نه یې شئ پیدا کولی. نن په دغه ویډیو کې همدې باندې کار کوو چې څنګه مونږ کولی شو په جیمیل کې یو ایمیل په اسانه ډول باندې سرچ کړو او په اسانه ډول باندې په کم وخت کې پیدا کړو. په تیرو ویډیوګانو کې موږ جیمیل اکاونټ جوړ کړ، له هغې څخه وروسته مو د جیمیل په ټولو اپشنونو باندې لنډه رڼا واچوله. اوس وار د دې رسیږي چې د جیمیل په هر اپشن باندې عملی کار وکړو چې د جیمیل له سرچ بار یا د لټون له برخې څخه یې پیلوو. راځئ وګورو چې د جیمیل د سرچ دغه برخه څه ډول کار کوي یا څه ډول موږ کولی شو د ډیرو ایمیلونو ترمنځ یو ایمیل په اسانه ډول باندې په کم وخت کې پیدا کړو. ملګرو، له هر څه نه وړاندې مو په خپل موبایل کې جیمیل پیدا کړئ، هغه راخلاص کړئ. ګورئ ما جیمیل باندې کلیک وکړ، خپل جیمیل اکاونټ مې راخلاص کړ. په تیره ویډیو کې له هر څه نه وړاندې موږ د ایمیل په سرچ بار باندې خبره کړې وه یا د هغې د لټون په برخه باندې مو خبره کړې وه، چېرته چې موږ کولی شو پخوا راغلي ایمیلونه په اسانه ډول باندې پیدا کړو، هغه له دې لارې سرچ کړو او د ډیرو ایمیلونو له منځه یې ژر پیدا کړو. تاسو ګورئ ما ته بلا ایمیلونه راغلي دي، خو پخوا کله چې ما په پوهنتون کې د دکتورا لپاره داخله اخیسته، له پوهنتون څخه به ما ته د اډمیشن پی ایچ ډي په نوم باندې یو ایمیل ادرس و، له هغې څخه به ما سره اړیکه نیول کېده. نو زه ورځمه همدلته یوازې اډمیشن پی ایچ ډي ورته لیکمه، هغه ایمیلونه چې ما ورسره کړي دي یا ما ته کوم ایمیلونه راغلي دي هغه به په اسانه ما ته پیدا کړي او له همدغه لارې به یې زه وکولی شم چې ولولم. زه راځم دلته اډمیشن پی ایچ ډي لیکمه. تاسو ګورئ ما یوازې ای ډي ولیکل او هغه ایمیلونه یې ما ته دلته پیدا کړل. نو تاسو وګورئ دې سره ما څومره ایمیلونه کړي دي هغه ټول ما ته دلته ښکاره شول. همدارنګه اپل کمپنۍ نه ما ته ځینې ایمیلونه راغلي دي په مختلفو وختونو کې مختلفو ځایونو کې. زه دلته راځم په سرچ کې یوازې اپل لیکمه، هغه ټول ایمیلونه چې اپل کمپنۍ نه ما ته راغلي دي هغه تاسو ګورئ چې دلته ما ته په لیستوار شکل باندې راکړل شول. او همدارنګه دغه ایمیل ادرس ته ما ته له علی بابا څخه هم ایمیلونه راغلي دي. تاسو ګورئ هغه ایمیلونه چې علی بابا نه راغلي دي هغه هم دلته ما ته په لیستوار شکل باندې راکړل شول. نو تاسو هم کولی شئ چې د جیمیل له دغې برخې څخه د ایمیلونو د اسانه پیدا کولو لپاره ګټه واخلئ. یعنې کله چې تاسو ته ډیر ایمیلونه راځي او تاسو بیا وروسته د هغې له منځه کوم ځانګړي ایمیل ته ضرورت لرئ او تاسو که یې پیدا کوئ همدغسې پسې ګرځئ، ډیر وخت مو مصرفیږي یا وخت نه لرئ یا ستړي یئ، نو یا غواړئ ژر یې پیدا کړئ. نو عموما هر څوک غواړي چې کارونه ژر ترسره کړي، هغه که هر ډول کار وي. نو تاسو کولی شئ د جیمیل له دغه اپشن څخه چې سرچ ورته ویل کیږي استفاده وکړئ. یوازې همغه نوم دلته ولیکئ، په کوم نوم باندې چې تاسو ته ایمیل راغلی ده. نو په دې طریقه باندې به تاسو ته هغه ایمیل په اسانه ډول پیدا شي او تاسو به وکولی شئ چې له همدغه ځایه یې خلاص کړئ، ویې لولئ او هغه ډول استفاده ترې وکړئ چې تاسو یې غواړئ. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. راتلونکي ویډیو کې به د جیمیل په یو بل اپشن باندې کار کوو.